دیر زره لښکر د مسلمانانو وو دغله سورلې ته یورول وسلې اخستل د خوراک بندوبست کول دا ډیر مشکل وو دې وجه نه صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم لروغل او نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا چې کله ورسېدل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لا فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مونږ سره سورلې نشتا چې مونږ jihad لا په باندې مزل وکړو د الله محبوبا د اجر ولا او د فضیلت ولا عمل دی چې دا د مونږ نه پوت نشي مونږ لا د سورلو بندوباس وکا چې دا بهتر عمل لا مونږ لوړ شو قتال فی سبیل الله جهاد فی سبیل الله د دې نه پوت نشو دا فضیلت د مونږ نه پوت نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم ویته فرمایي چې د موس را د سورلو بندوباس نشتا د مونږ سره سورلې نشتا تو سره سورلې د کم از ډیر کم دا صحابه کرام چې دا خبره ویل وشول روان شول واپس او جوړي الله جل جلاله د سوره توبه دوام نویم نمبر آیات کریمه د دوی په باره کې نازل کړی دی الله فرمایي ولا علی الذین نشته گناه په هغو کسانو اذا ما اتوکا کله چې تولا روشي روغل تولا لتحملهم چې تدوی لسورلې ورکی قلت لا اجد ما احملكم اے پیغمبر تو ویل او ویل چې د موسره سورلې نشتا تولوا دوی وګرځیدل د تونا واعینهم تفیض من الدمع او د دوی د سترګو مبارکونه اوخ کې تو یې دی خزنن دی وجه د خفغان نا الله یجد ما ينفقون چې دوی تشهد دلیار تخفا د ځون سره او خرچانه مومي الله جل جلاله د دوی د زړه د عشق د دوی د زړه د مینه د جهاد سره د الله په لیار کې د وتلو سره هغه په دا طریقه باندې ذکر کړی ورو چې سورلې ویل نه ملويږي دوی جوړي چې عالم موږ د جهاد نه پوتې شو عالم موږ په الله په لیار کې د وتلو نه پوتې شو په دا باندې خفاري په دغه کې دوه صحابه عبد الله بن معفل رضی الله تعالی عنه یو داري او عبد الرحمن بن عقاب رضی الله تعالی عنه دا دوړه روان دي او جوړي چې خپل واسنشتا د رسول الله صلی الله علیه وسلم واسنشتا چې موږ لا سورلې وخلی او موږ جهاد لا لور شو افسوس موږ د جهاد نه پته کیګو دا جړو یې کولا یمین بن عمر دا یو کس و دا په باندې روغلو او لای چې عبد الله بن معفل او عبد الرحمن بن کعب سوا جرو چې تاسو جوړو په کومه خبره باندې جړا کوو نو دغه دوړو خپل عذر ویلا پیش کړو چې واسم نشتا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په واس کې نشتا مونږ د جهاد نه پوتې شوې دغه وجه نه چې د مونږ سره سورلې نشتا ځکه مونږ جوړو نو یمین بن عمر هغه چې دو دا جړو ولې د لا پزړه کې په باندې رقم رغلو او یو وخت ویل او خستلو
او دوی له ویر کړو چې هم دا د مو د طرف نه. کله چې د تبوک په طرف باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لخر روانوي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت شریفه داو چې د خپل کور د ستنګي پر بین څو پر خپل او په مدینه منوره کې به یو نه یې پر خپلو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محمد بن مسلمه انصاری دا د مدینه منوره پر کای مقام وګرځولو د خپل ځون چې زه جهاد لڅم او دا به د مدینه منوره خیول سوتی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل کور باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دای نگران مقرر کړو چې ته د موږ د کور نگران شه. علی رضی الله تعالی عنہ ډیر عجیب خبره ویل کړیرو. علی رضی الله تعالی عنہ ته فرمای یا رسول الله صلی الله علیه وسلم عجیب خبره رو تبي جهاد لدرمي صحابه کرام به جهاد لدرمي او زبه د خزو غندې په کور کې پته کیږم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمای صلات پدانه خوشحال چې زره پته کوم او څومره اجر چې د مجاهد وي هغه اجر به توله ملويږي. تداسیه لکه د موسی علیہ الصلوۃ والسلام نه هارون فرق دومره رہی چې هارون علیہ السلام د الله پیغمبرو او د مونږه پس چې کوم د بل پیغمبر نشتا. نو علی رضی الله تعالی عنہ د هغه نه بعد په مدینه منوره کې د کور د نگرانی پورا پوت شولو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زره صحابه کرام دا د مدینه منوره نه د تبوک په طرف باندې روان کړل. د مدینه منوره نه چې کله د تبوک په طرف باندې سړی روان شي دلته یو الوکار تللا د سمودیونو الوکاوا قوم سمود دا د صالح علیہ الصلوۃ والسلام قوم الله صالح علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر ورلا غلو دا یو نشکر قوم دا یو مشرک او کافر قوم پیغمبر یې نه منلو. صالح علیہ السلام توحید یې نه منلو. مختلف مطالبه کړي وي. یو مطالبه په هغه کې دام وا چې تو به مونږ الته پیغمبر اومنو کده د خونی و د غرنه مونږ له اوخر پیدا کړه. الله جل جلاله د قوم د هلاکت لپاره دایو ذریعہ وګرځولا و خیولر پیدا کړه. ټول قوم له به شهود ورکول خو نه امتحان شو ویلا پدای لوکا کې دی وبو کمایو یو اورز به د ټول قوم د مولونو لمبارو وبې ورکولې یو اورز به دغه وخه لمبارو الله دې منې کړی و چې ګوره دغه له zarar نه ورسو. دا قوم ظالم وو دا قوم سرکش وو دا قوم نافرمان وو او دا وخه چې کنده ګوډه کړل لمړای کړل. الله په دغه قوم باندې غضب ورو وستا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام په باندې چغه والا دا قوم ختم شو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د تبوک په موقع باندې غزوه تبوک لروان دی نو پلیار کې په دغه قوم باندې تیرې دنوا لوی عبرت ته مونږ لا پکې الله دې نه کی چې نن په یو ځای باندې غزو بروشي هغه ځای مونږ د سیل ولا جوړ کو الا چاکار چې ورواخو تفریح وکو سیل وکو پام چې پکې غلط کو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې کله قوم سمود له کله ورسېدلو د رنگ مبارک یې د مخ ولا د تعیر شو زون یې پتا در کې پټ کړو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام له اعلان وکړلو اے صحابه کرامو په دغه خلکو باندې الله جل جلاله غضب وروستلای اسنا چې د هغه غضب سپیرولای اثرات توسو له در ورسیږي په توسو کې به یوم په دایلو کا کې ور داخليږي نه په کورونو کې به نه ور داخليږي
او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل پدایلو کا پتیزه باندې تیرېګو او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې دغه الوکه کمی وبدي دا به څوک نسخو دا به قطعا نسخو دا د غزو بولا الوکارو څکه زونه زون سره مشکیزو کې د اوبره خستی وي او څکه زونه زون له وړه دوړه پننده کړی و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل کوم خلکو چې د اوبره خستی وي دا تاریخ او چې چا وړه پننده کړی وي نو دا وړو خونه لور کو دا به تاسو نه استعمالو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم وکړه چې په دغه ځای په تیزه باندې وځو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل په دغه ځای خپه تیزه باندې اوتلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کنده نور خلق لم مؤمنون لم وی چې په دغه ځای په تیزه باندې وځو دا د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د غزو په ځایونو کې د الله نبی روا تعلیم یې وکړو مو تولا چې د الله جل جلاله د غزوبونو زوی چې کله ویني نو پدره کې لګ درد پیدا کوا لګیره پیدا کوا دانا چې ته دې سیل مقام وګرځوي او ځکه ته چې کنده سیلونه کوي یا نن سبا ویډیو ګونه کوي پټوان پکې وګوسه اکه څنګه الله په مقدس مکه داسې زویونه پیدا کړی دي چې کاغله ته ویر شي عبادت پکې ونه کې بیا هم دې تو ورتک چې کندای آغا د عبادت نه خالی نه وي مکه مکرمه رو مدینه منوره رو او همدارنګه چې کندای مسجد قباء بیت المقدس دغه ویرغله عبادت تی ور نکړلو حالته تو نوستای دا د اجر نه خالی لري جمعات کې نوستای شو دا د اجر نه خالی نه وي درنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا معلومه وا چې په کم زوی الله غزوب رو واستلوي الله په کار رو واستلوي هغه زوی د نقصان نه خالی نه رہی دغه وجنه مؤمنون الاول چې په دغه زوی باندې په تیزه باندې روایتو کې درمي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل سورلی باندې سور وو او سر مبارک یې ټیټ کړی دی په عاجزي باندې په دایلو کا باندې وځي الله رب العالمین دې موږ ته صدق خپل غضبونو نه په امان کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب یا الله رب العالمین گناهونه معاف کې الله گناه صغیری وی گناه کبیری وی کبقاسی کبخطای تر تمفوق الله رب العالمین حاضر جمع کم شرعی حاجتونه خپل خزانونه پورا کا وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته